پکونړ د غم څپې دي بوګناون کې زلزلې دي پکونړ د غم څپې دي بوګناون کې زلزلې دي د زرګونو په حساب کې جنازې دي د زرګونو په حساب کې جنازې د کونړ د زلزلې او دردلې حادثې ته شاعر ملګری د شوکت علي فدا د دیوبندي مسلک حنفي کاروان ننګرهار جامع محمدیه سکوډ څخه وړاندې کیږي. ټول دی ورونه غورځېدلې لکه جوړ د خاورو څلې ټول دی ورونه غورځېدلې لکه جوړ د خاورو څلې د هر کور د خاورو لاندې جسدونه مړې تنې دي د هر کور د خاورو لاندې جسدونه مړې تنې دي د زرګونو په حساب کې جنازې دي د زرګونو په حساب کې جنازې دي پکونړ د غم څپې دي بوګناون کې زلزلې دي پکونړ د غم څپې دي بوګناون کې زلزلې دي د زرګونو په حساب کې جنازې دي د زرګونو په حساب کې جنازې دي غم د زغم نه د قیامت ده پکونړ عجب حالات ده غم د زغم نه د قیامت ده پکونړ عجب حالات ده د غم کور افغانستان ستا په برخه تورې شپې دي د زرګونو په حساب کې جنازې دي د زرګونو په حساب کې جنازې دي پکونړ د غم څپې دي بوګناون کې زلزلې دي پکونړ د غم څپې دي بوګناون کې زلزلې دي د زرګونو په حساب کې جنازې دي د زرګونو په حساب کې جنازې دي خدایا رحم درنه غواړو خپل تعالی وطن ته ژاړو خدایا رحم درنه غواړو خپل تعالی وطن ته ژاړو امتحان تک عذاب ده بس هم تا مواسرې دي د زرګونو په حساب کې جنازې دي د زرګونو په حساب کې جنازې دي پکونړ د غم څپې دي بوګناون کې زلزلې دي پکونړ د غم څپې دي بوګناون کې زلزلې دي د زرګونو په حساب کې جنازې دي د زرګونو په حساب کې جنازې دي څوک به پلان څوک به مورا څوک به ورورا او به خورا څوک به پلان څوک به مورا څوک به ورورا او